شال چې دی تاسو وګورئ په افغانستان کې هم 2 3 4 ځایه دا نومونه سته د شال آیین اکبري وګوره په هغه کې دا کوټه چې ده د شال په نامه یادېدله هغه وخت چیرې وو دا خلک چیرې وو خبره دا ده چې شال په دې معنا کې وه چې دا ډېره زرغونه سیمه وه دومره زرغونه وه چې اوبه ډېرې وې کاریزونه بیا خلکو وایستلې چشمې ډېرې وې مځکه ډېرې مځکې دغه کور چې موږ اوس پکې ناست یو دا مځکه د کرنې وړ نه وه وجه دا وه چې دومره زیمې وو دومره اوبه یې وې چې دا زموږ له نن څه 50 کاله له مخه 80 کاله له مخه دا کرل کېده نګر سره د زیم په وجه باندې دا ټوله کوټه د زرغونه وه د دې کندهاري بازاره چې تا دا مردار غره ته کتلي وای دا زرغونو د اوبه شتوي چې موږ دغه ورته وایو څه ورته وایي صنوبر درختې ښکارېدلې بوټي ښکارېدل حیوانان وو وایلډ لایف وه هر شی وو نو او چشمې وې دا ګوره انګریزانو دا 2 نالې جوړې کړلې یو د حبیب ناله او یو بل هغه دراني ناله دا یې په دې جوړې کړلې چې دا به یو باران وسو په داسې غرو باندې بیا به دا ګرده اوبه په شار راماتې شوې د سیلاب اوبه نو دوی ویل چې یاره دا خو نو سیلابونه دي کیسې دي دا خرابېږي نو ځکه دوی دا جوړې کړلې دا هم اوس مثال حبیب ناله چې ده څوک و دا حبیب دا هم کاسه یي دا هم د دې ګرد جایداد مځکې تر هغه لوړې پورې د دوی په مځکو کې دا تېرېده ځکه دې ته حبیب ناله ویل نو دا خبره چې یاره دا په شال کې ورکړي وه دا بالکل غلطه خبره ده شال مطلب زرغونه سیمه موږ نه وایي ناویانو ته وایي زرغونه سي نو اوسولې هغه دا کیسه وه نور هېڅ د دې درک نشته هېڅ خبره د صحیح نه ده سوای د دې وجه دا ده چې مثال کاسیان چې دي له شیراني څخه له شیراني زموږ وروڼه دي مراڼي زموږ وروڼه دي له هغو څه چې دوی هجرت وکړي دلته رالې د دې 1000 کاله څه زیاته وخت دی په دا سملۍ کې په دا ګل محمد کلي کې د دې دوی دغه دي آثار دي غونډیانې دي تر اسلام له مخه دلته راغلي دي نو او صرف په دې راله چې یاره دا یو زرغونه سیمه ده یو آباده علاقه ده بس د لې آبادي شو تر 1000 کاله څه هم زیات زه به تا ته یو کتاب درکړم ته یې ووایه د هغه انشاءالله ستا کوټه بالکل 100% د پښتنو ښار وي 100% دا له د کندهار حصه وه انګریز جبرن دا ونیوله او چې وینیوله له هغه بعد یې به د خپل جسټیفیکیشن دپاره د دروغو یو دغه دپاره یې دغه وکړي چې یاره د بولان یو څه پیسې خانقلات دپاره مقرره کړي چې موږ دلته لار جوړوو دلته د ټرین جوړوو دلته سړکونه جوړوو بس تر دې زیاته د دې بل هېڅ حقیقت نشته سوای دا دا زه نه وایم دا تاسو که تاریخ ووایست دا د بې انتها زوړ تاریخ دی بې انتها زوړ تاریخ دی نو په دې اوس دا جلا خبره ده چې یاره زه دعوا کوم او زه دا وایم فلانی دا وایي فلانی سړي ته خندا باندې راځي یار چې اوریجنل خلک چې دلته ناست دي چې خبر دي چې هر څه یې په سترګو لیدلي دي هغه حقیقت دا وایي هغه ګوره دا کیسه وه ما درته ویلې انګریز چې و یو مکار منافق قوم هغو کم کارونه کول هغه به یو ځای ونیوی شاه شجاع یو اردوی قیدي کړی بیا یې د امیر دوست محمد د
د خرابولو لپاره بیا یې فوج سره راواستوئ او دا یې ویلې چې دا خو باچا روان دی موږ نه یو روان دا خو باچا روان دی دا خو د ده حق دی چې د افغانستان بچی وکړي دغه رنګه دوی هر ځای دا کار کړی دی مثلا د احمدشاه ابدالي طریقه دا وه چې هغه به په کومه علاقه باندې قبضه وکړه هغه هلته قیام نه دی کړی هغه به بیرته رالی چې رابلې نو د هغه ځای مثال د شکارپور مثال ملتان مثال دغه رنګه کلات هلته به خپل یو نماینده وټاکئ چې یاره به ته زما نماینده یې مالیه به ته راکوې د فوجي برتۍ دپاره به خلک راکوې او دا دغه رنګه یو کار هغه وکړي انګریز چې رالی بس هغه ویل یاره راسه بس خانقلات خوشحاله که او خانقلات یې خوشحاله کړي هغه ته ویل چې یاره بس یو اګریمنټ ما سره وکړئ د دروغو اګریمنټ یې وکړئ ما درته وویل هغه د منافقت والا د سیاست والا مسله وه د دروغو اګریمنټ یې ورسره وکړئ هغه ته یو څه پیسې مقررې کړې ول دا خو موږ رانیول ده دا خو موږ واخیستله دا جسټیفیکیشن دوی جوړوي که نو نور هېڅ نه دي چې ما اورېدلي دي زه اوس هغه دا و چې خانقلات چې اول واره د احمدشاه ابدالي په دور کې په کندهار کې وده ته دا خاني وله ورکړ لونګۍ ور وتړله چې ته ورسه دا خان بولو ته ورسه خپل په علاقه کې خپل نظام شروع کا او مالیه راکوه دا کیسه